کو په یو ملک آئین او دستور نه وي نو تاسو یو منټ سوچ وکړئ چې آئین او دستور نه وي نو په هغه ملک کې به اوسیدونکو خلکو ته کم نقصانات وي. لکه مثال په توګه باندې یو نقصان بداوي چې التبه بدمنی، یو نقصان بداوي چې التبه بنصافي وي. نو د دې نه علاوه تاسو په خیال باندې چې په کوم ملک آئین او دستور نه وي یا په عمل نه کیږي نو د هغه کم نقصانات یو منټ خپل منځ کې مشوره وکړي یا بیا چې دوه درې ملګری وایي. صحیح ده؟ جزاک الله خیر. جی ظلم بوي بالکل، تفریقه بازی بوي بالکل بوي، بے اتفاقی بوي. گڈ جی نظام به بالکل ادریږي. جی امن بنوي. دین علاوه بنیادی ضرورتونه باندې ملاويږي، غربت بوي، معاشي بدحالي بوي، سکون بنوي، انسان بچ کم دنو غیر محفوظ کی دا سدا. اوس دا خود ملک مثال شو، خو په یو کور کې آئین او دستور نوي نو آیا دغه نقصانات باغ کور کې وی که بني؟ اوس با راشو خپل ځان ته آیا زمونږه او ستاسو په کور کې څه تحریري آئین او دستور پروت دی؟ شته دی؟ نو چې نشته دی نو دغه نقصانات په مونږ کور کې وي که نه؟ اتفاق نن سبا په خاندانونو کې شته، معاشي بدحالي ده که نه ده؟ انسان غیر محفوظ دی که نه دی؟ ظلم او زیاتې کېږي که نه کېږي؟ تاسو نه خو نیم خبر، خو زه د دې پښتنو معاشره کې پیدا یم. زما په خیال زموږ په معاشره کې همیشه سړی پټي کوي او ښځه غلطه یې که نه؟ آیا دا ممکنه ده؟ کله کله خو دا سړی غلط کېدی شي که وجه څه ده؟ بهې څه آئین او دستور نشته. حالانکه زما خوب نبي صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ خیرکم خیرکم لأهله وانا خیر لأهلی. دې کې څومره خیر راغلی دی؟ خیرکم خیرکم لأهله وانا خیر لأهلی. څومره خیر دی؟ درې ځله. مطلب د دې خبرې اهمیت ډېر دی که نه دی؟ اوس رښتیا راته ووایې، تاسو نه خو نیم خبر، خو زما د ښځې نه چې تپوس وکړي چې عبدالله څنګه سړی دی، آیا زه دا دعوه کولی شم چې هغه به ووایي چې او ډېر ښه سړی دی؟ نو دا ولې هغه نه وایي؟ دا ځکه هغه نه وایي چې زما کې دي چې اخلاق هغه لیول والا نه وي، زما کردار هغه لیول والا نه وي. یوه ښځې بل ښځې ته فریاد کو د خاوند نه، وی خورې بس غږ مه کوه، زړه راله زرې زرې که سار نه والا ماښامه پورې منت زاري او خواري او زاري او پخول او سړول کومه، بچیم ولا پالم او دام ولا کومه. هغه بلې ورته وی خورې سر راله موخه کوه چې څنګه دی چودې دی دغه شان دی چودې دی. نو نن سبا چې کوم ښځه وګورې د خاوند نه زړه چودې دی که نه دی؟ وجه څه ده؟ وجه دا ده چې زه د یو سړی د خپل ښځې دپاره نمونه دی نه. او زما خوب نبي صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ آیا زه په هغه معیار برابر یم؟ نو چې زه نه یم نو زه په کوم دلیل باندې زه دعوه کوم چې زه پیغمبر علیه السلام عاشق یم؟ جوړې دې په مخ د فراق اوښکو نه کړې لارې، ته په کوم دلیل زما د مینې دعوهدارې چې زه د ماشوم غصه نشم برداشت کولی، د ګاونډي غصه نشم برداشت کولی، د ښځې غصه نشم برداشت کولی، د مشر غصه نشم برداشت کولی؟ نو زه په کوم دلیل د ښو اخلاقو والا شم؟ حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې څه فرمایي؟ وانک لعلی خلق عظیم. اخو د اخلاقو په اعلی پیمانه او په اعلی درجه باندې و او زه عاشق په کومه درجه باندې. نو موږ له پکار چې زمونږ رول ماډل څوک شي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغې په کور کې څنګه وو پکار دی چې موږ هغه شانتي وو، هغې چې په بازار کې څنګه وو پکار دی چې موږ هغه شانتي وو، هغې چې پردي سره څنګه وو پکار دی چې موږ هغه شانتي وو، هغې چې خپل سره څنګه وو پکار دی چې موږ هغه شانتي وو. هله به معاشره بدلېږي. ډاکټر اسرار صاحب وایي اول به خپله رویه بدلوم نو بیا به رستو زمانه بدلوم، که ته ځان نه بدلوې مه بدلوه، زه خپله برخه پیمانه بدلوم. مونږ به خپل ځان بدل کړو
تاسو ګوره چې معاشره بدلیږي که نه بدلیږي، کور بدلیږي که نه بدلیږي. چې د کور سربراه کې صبر نه وي، تحمل نه وي، مینه نه وي، محبت نه وي، نو په کشر کې او په ښځه کې به د کوم اړخ نه راشي. تاسو وګورئ کور کې سړی لګي شي، ښځه وډبوي، د بهر نه ستړی ستومان راشي، په هغې باندې خپله غوسه وکاږي. ښځه چې دا خاوند دی لکه اخوا شي، نو هغه مشري زوی نو هغه وډبوي. هغه مشري زوی چې نه توره ګناه نه سپینه ګناه، هغه یې کشر ورور وډبوي. هغه کشر ورور سره هغه چې کوم دی نو هغه کشره خور وډبوي. هغه په جړه شي چې خدای پاک زه پاک من هغه ګوډې ورشه، ګوډې راونیشه، ګوډې وډبوي. داسې ده که داسې نه ده؟ نو دا دربول غربول زما خو خیال دی چې په سیرت او په سنتو کې خدا په کور کې کم از کم دا نشته دی. نو دا به کله راځي چې کله مونږ دا آیین او دستور جوړ کړو چې بھئی کور کې به مینه به وي، محبت به وي، او د یو بل احترام به وي، د یو بل برداشت به وي. دا د مسلمانانو لپاره که د غیر مسلمانو لپاره. نو چې زه غصه برداشت نه کوم او زه بل سړی معاف نه کوم، آیا زه د دې مصداق جوړېدلی شم؟ نو چې زه د دې مصداق نه جوړېږم، نو بیا به آیا زه د الله پاک محبوب جوړ شم؟ معلومه دا خبره شوله چې کوم څیز په سیرت او په سنتو کې دی او په کور کې تحریري طور باندې راولو، هله به د کور ماحول ټیکېږي، او چې د کور ماحول ټیک شي بهر به په خپله ټیک کېږي.